سهار به بازار ته د یوې وچې ډوډۍ د پیدا کېدو لپاره تلم. ټوله ورځ به مې لاسي ګاډۍ چلوله، ستړی به شوم، دمه به مې وکړه. کله به مې چې څوک ولید پسې منډه به مې کړه. ماما دغه سامان به زه درته یوسم، تا به ستړی کړي، راکړه چې زه یې درته یوسم. کله خو به ځینو سخت ورټلم، خفه به یې کړم، ویل به یې چې یو خو تاسې هر ځای کې سړی در څخه تنګ وي، ورځه زه یې وړم، تا ته هېڅ ضرورت نشته. سلګیو به واخیستم، ویل به مې کاشکې چې ما هم تعلیم کولی، کاشکې زما غریبي نه وای. ویل به مې چې مورې تا ولې په ما تعلیم نه کوه. ډېرې ګیلې به مې له ځان سره وکړې، خو بیا به مې له ځان سره وویل خیر دی، خدای مهربانه دی، دغه وخت به هم تیر شي. زه به لوی شم، د مور دغه ارمانونه به زه پوره کوم. کله به چې کور ته تلم، هر مازدیګر به مې روپۍ شمارلې، یا به 50 یا به 10 افغانۍ وي. ویل به مې چې په دې به نن زه مور ته هغه شی اخلم چې کور کې راته ویلي وو. خو زه خبر نه وم چې دغه ارمانونه او د مور هیلې به د تل لپاره له خاورو سره خاورو ته وړم. د خوست بازار وحشتناک او دردونکې پېښه.